افغان حکومت نن ورځ د طالبانو څومره بندیان له زندانونو څخه خوشي کوي. طالبان یې په اړه څه وایي؟ طالبان به د دې بندیانو د خوشي کېدو په اړه کوم غبرګون ښکاره کړي؟ طالبان به څه اقدام وکړي؟ دلته په ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. حکومت نن د طالبانو 900 بندیان آزادوي. طالبان شاید په مقابل کې اوربند وغځوي. د حکومت ځینو سرچینو تاند ورځپاڼې ته ویلي چې افغان حکومت به نن له بګرام او پلچرخي زندانه شاوخوا 900 طالب بندیان آزاد کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته تایید کړي چې په زیات شمیر بندیان به نن آزاد شي، خو د دقیق شمیر په اړه ناخبري وښودله. دغه بندیان په داسې حال کې خوشي کیږي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د 3 ورځني اوربند اعلان وکړ او افغان حکومت هم هرکلی وکړ او په مقابل کې 3 ورځې اوربند اعلان کړ. بل لور ته د اختر په لومړۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو بېساري اقدام سره له افغان زندانونو د وسلوالو طالبانو د 2000 بندیانو د خلاصېدو خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت دغه اقدام هرکلی کړی دی او نن یو شمېر عام افغانانو د حکومت د ننني اقدام په اړه چې 900 بندیان به آزادوي هرکلی او خوښي ښودلې او له وسلوالو طالبانو یې د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تاند ورځپاڼې سره په واتساپ میسجونو کې د افغان حکومت د ننني اقدام په اړه ویلي چې دا به د ورځې په جریان کې په ډاګه کړي چې د دوی رهبري د دې کار په مقابل کې څه غبرګون ښایي. د ځینو معلوماتو له مخې چې وسلوال طالبان به 3 ورځنی اوربند وغځوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو د تازه او موثقو خبرونو څخه زر تر زره خبردار شئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.